ملت ته د اشرف غني تاریخي او مهمه وینا غټ حقیقتونه ښکاره کړل. دا چې څنګه او څه یې ویلي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګران لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په ځواب کې ویلي سیاسي بحران ځکه حل نشو چې عبدالله د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې نظام غواړي. ولسمشر غني له خپلو دوو مرستیالانو او د امنیت شورا له سلاکار سره په ګډه خبري ناسته کې ملت ته په وینا کې وویل که امریکا پر افغانستان مرستې قطع کړي نو افغان حکومت مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي او د مرستې کمیدا به په افغانستان کوم منفي مستقیم تاثیر ونه کړي. ولسمشر غني ډاډ ورکړ چې حکومتونه تل د احتیاطي حالاتو لپاره پروګرام لري او افغان حکومت هم د ورته حالاتو لپاره ورله مخې پروګرام جوړ کړی و. نوموړي وویل د امریکا د مرستو کمیدو جبران لپاره د ریاضتي بودیجې ټول اړخونه به مطالعه او ولس ته به ډاډ ورکړي. ولسمشر غني زیاته کړه چې د امریکا د مرستو کمول به د حکومت پر مهمو برخو نیغ اغیز نه کوي او هڅه به وکړي چې په ریاضتي لارو او نورو بدیلو سرچینو سره دا تشه ډکه کړي. هغه دا هم وویل چې امریکا د مرستې کمې کړي نه دي بلکې مشروطي کړي دي او افغان حکومت به هڅه وکړي چې د خبرو له لارې د امریکایي حکومت قناعت ترلاسه کړي. ولسمشر غني له عبدالله سره د راپورته شوي لانجې په اړه په اشارې وویل تېره ورځ له عبدالله سره کتلي او هغه ته د سولې په پروسه کې د مهم رول د ورکړې ترڅنګ په کابینه کې هم د ونډې وړاندیز وکړ. خو د ښاغلي غني په وینا عبدالله له اساسي قانون سره په ټکر کې حکومتي تشکیلات غواړي. غني وایي عبدالله په یوه شپه کې د اساسي قانون د نظام بدلون غوښت. زه په اساسي قانون له هیڅ چا سره د معاملې صلاحیت نه لرم. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د قومي او ډلو ټاپلو د حکومتونو تجربې ناکامه دي. ولسمشر ټینګار وکړ دوی له قانون سره په ټکر کې هیڅ ډول معاملې ته حاضر نه دی خو یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو ته ژمن دی. ولسمشر غني همداراز له طالبانو وغوښتل چې د کورونا په خاطر وربند وکړي که نه هر ناورین چې رامنځته شو مسؤلیت به د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو پر غاړه وي. په هر حال د ولسمشر غني مقاومت مثبت ده او عبدالله چې څه غواړي د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې دي او د افغانستان په بربادۍ پسې راخیستی. ستاسو په نظر په دغه وخت کې څه کول پکار دي؟ نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.